عطا محمد نور ډاکټر عبدالله ته پوهیږم چې ما ته ډیره سخته وي، 15 کاله وخت لري، بیا د ولسمشر کېدو لپاره تیاری ونیسه. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې نننۍ ناستې ته په اشارې ویلي دي چې ما ته سخته وي او ما هم تجربه کړې ده. نوموړي پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي: پوهیږم چې د ماتې زغمل ډیر سخت وي، ځکه چې په تیر 40 کلنو مبارزو کې ما هم تکرارا ماتې لیدلې دي. نوموړي د عبدالله نننۍ خبري ناستې ته په اشارې چې د خپلې بریا اعلان یې پکې وکړ ویلي دي: عجیبه ده، له غم او درد څخه په ډکو څیرو کې وایي چې موږ بریالي یو. نوموړي د اجرایي ریاست په اړه ویلي دي چې نور خلک دا حوصله نه لري چې د یو اجرایي ریاست لپاره لاریونونه وکړي.